سلامونه دوستانو او د انلاین صرافي یا آی جی پی ټي مینوالو په دې لچ روغ جوړ بوي هغه دوستان چې غوښتل یې د انلاین صرافي په اړه معلومات ورته ورکړم دا چې انلاین صرافي یا هم آی جی پی ټي څنګه ویب سایټ دا څومره باوري ده په دغه تړاو په دغه ویډیو کې مکمل معلومات درکوم او پوره ثبوت درته وړاندې کوم دغه سایټ حقیقي ده یا هم سکیم ده متاسو ته څو ورځې مخکې ویډیو جوړه کړې وه په دغه تړاو باندې چې دغه ویب سایټ څنګه ده ما درته بشپړ توګه ویل چې دا ویب سایټ سکیم ده یعنی یو باوري هیڅ باوري نه ده نو بیا زیاتو کسانو ډېر بیا کمنټونه هم کړي او بعض ویلي وو چې مقصد خلکو ذهنونو ته تشویشونه مه ورچوه د سایټ کې خلکو زیاتې پانګه اچونې کړي دي مقصد بې معلومات مه خپروه نو په دې تړاو خو دومره درته وایم قسم به خدای چې د هر پښتون او هر افغان په ګټه خوشحالېږم چې دوی څومره ګټه کوي خو که تاوان وکړي په تاوان همداسې خفه کېږم نو زما هدف په دې کې هیڅ نشته نور څه ګټه شته پکې چې تاسو ته وایم چې مقصد دغه ویب سایټ سکیم درته معرفي کړم په دې کې زما ګټه نشته خو ستاسو لپاره وایم او بل زیات ملګرو ویلو چې دې لپاره ته ثبوت لري څه ثبوت لري چې موږ ته وایي د ویب سایټ سکیم ده نو راځئ په دغه تړاو باندې نن درته پوره معلومات درکوم او دغه ویډیو کې درته ثابتوم چې دا ویب سایټ په بشپړه توګه سکیم ده اوله خبره خدا په یاد ولرئ چې دا ویب سایټ هیڅ کومه به انلاین صرافي نه ده چې تاسو ورته وایئ چې انلاین صرافي ده دا انلاین صرافي ده یو ډېر عادي ویب سایټ ده ویب سایټ خو تم جوړولی شي زه هم جوړولی شم عادي ویب سایټ ده دومره باوري نه دی دا چې دا یو ډېر کمزوری او عادي ویب سایټ ده او بله خبر دوستانو که چېرته دا انلاین صرافي وای انلاین صرافي دوستانو لومړی دې ته وایي چې هغه سیسټم په بلاک چین باندې ولاړ وي بلاک چین ټکنالوژۍ له مخې منل شوی وي د هغې اپلیکیشن په ګوګل پلی سټور یا اپ سټور باندې هم موجود وي بل پلی سټور له طرفه یا هم د اپ سټور له طرفه د دې اپلیکیشن منل شوی وي هلته هم موجود وي او د هغې سیسټم چې سکیورټي دا ډېره قوي باید ځانګړې کیوایسي ولري او خلک پکې کیوایسي له مخې اکاونټ جوړ کړي تاسو چې څومره ایکسچینجونه وینئ هغه ټول همدغسې مخ پر وړاندې خپله تګلاره یا پالیسي لري او بله مهمه خبر دا چې د انلاین صرافي یا هم دوستانو بلاک چین سیسټم نه چې کوم مشهور دي که تاسو مقصد وګورئ که چېرته دا یو باوري سیسټم وای څومره ایکسچینجونه چې دي په ګوګل پلی سټور اپلیکیشن موجود دی د هغوی رسمي اکاونټونه لري په سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې په ټویټر باندې همداسې نورو کې دوی خپل رسمي اکاونټونه لري چې دوی ته بلو بیس ټیک مار ورکړل شوی دی د فیسبوک ادارې له طرفه یا هم د ټویټر ادارې له طرفه منل شوي دي دې اپلیکیشن خو هېڅ کوم ما داسې پیج یا ویب سایټ پیدا نه کړ وبښئ ویب سایټ یا اکاونټ پیدا نه کړ چې هغه د منل شوي سوشل میډیا پلیټفارمونو لخوا نه نو دا پر دې معنا چې یو ډېر کمزوری او عادي ویب سایټ دی راځم د نورو اضافي خبرو نه تېرېږم د ویب سایټ په طرف باندې زه موبایل سکرین ته ځم او تاسو ته درښایم دا ویب سایټ په کله جوړ شوی دی په کوم کال جوړ شوی دی کومه میاشت باندې جوړ شوی دی مکمل یې درته ثابتوم دغه ویډیو کې بیا تاسو خپل ورپسې سرچنګ هم کوئ نو راځم دوستان په خپل موبایل کې ګوګل ته او دلته لومړی سرچ کوو آی جی پی ټي او کیو ټي 4 دا سرچ کوو دوستانو اوهو څه کې ظالم په اول سرچ کې راغی دا خو موږ ته راخلاص شو دوستانو په دغه کلیک کوم د دې نور معلوماتو نه خو تېرېږو لومړی د راځم د دې په ډومین باندې خبره وکړو چې ویب سایټ کله جوړ شوی دی راځم په دې پورته درې ټکو کلیک کوم لینک یې کافي کوم دوستانو لینک مې کافي کړ دلته راځم لومړی په هویس ډاټ کام ویب سایټ کې دغه ډومین ګورم چې مقصد دا ویب سایټ کله اخیستل شوی دی په کوم کال تاریخ هر څه موږ ته ښکاره شي دلته پورته کونج کې انټر ډومین یا آی ډي اپشن راځي دلته به زه خپل دغه د ویب سایټ ډومین ورته پیسټ کړم اضافي لیکنې ترې لرې کوو صرف چې د ډومین پاتې شي نو د دې ډومین ګورو ګورئ زه سرچ کوم دوستانو چې موږ ته څه په لاس راوړي ښه د دغه ډومین مکمل معلومات موږ ته دلته په لاس راکړل اول خو دغه ډومین تاسو ته دلته ښکاري چې زه مخکې تاسو ښه رازون کوم چې تاسو ته ښه ښکاره شي دلته دغه ډومین دوستانو آی جی پی ټي کیو ټي 4 په نوم چې کوم اخیستل شوی دی د نیم سیلو په نوم ال ال سی کمپنۍ څخه اخیستل شوی دی ګورئ دوستانو تاریخ په 2023 کال د 14 په 9 تاریخ یعنی تقریبا 8 میاشتې یا 9 میاشتې تقریبا 9 یا 10 میاشتې مخکې اخیستل شوی دا ډومین او دوستانو ګورئ ورته ښه ایکسپایر کېږي په څوم تاریخ 2025 د 14 په 8 یعنې 2 کلن ډومین یې اخیستی دی او یو ځل اپډیټ شوی هم دی د ډومین کې څه تغیرات هم راغلي دي په 2023 کال شپږم په 8 تاریخ دغه کې یو څه تغیرات هم راغلي دي او دا د ګورئ ما درته تشریح کړ چې دغه ډومین دلته اخیستل شوی وي تاسو خپل معلومات هم کولی شئ نو دغه د ډومین معلوماتو چې دغه ویب سایټ په دغه کال باندې جوړ شوی دی دغه ډومین ورته اخیستل شوی ده لاندې مکمل د دوی معلومات دوستانو مهم پوینټ ته راځم مهم ځای دغه ده راځئ دوستان دلته وګورئ رجسټریشن کانټاکټ نو د دې رجسټر کولو لپاره چا ورسره اړیکه نیولې د ډومین ترې واخلي
دغه کوم پروژه چې تاسو ته ښکاري privacyguardian.org LLC په نوم یو چا ورسره اورګنایزیشن اړیکه نیولې ده. دی تاسو ته ادرس معلومیږي. دغه مکمل ادرس تاسو ته په نقشه کې هم در وښیم. او کوم ښار نه فونیکس په نوم چې ښار دی هغه نه ایزټ سټیټ او دا یې پوسټل کوډ دی او دا وګورئ دوستانو USA امریکې څخه دا ډومین اخیستل شوی دی. تاسو ته وایي زموږ رسمي ادرس په لندن کې دی او دلته ګورئ د ویب سایټ اوس مهال چېرته موجود دی په USA کې. دغه چې چا اخیستی د همغه کس نمبر دی د هغه دوستانو دغه ایمیل دی دلته تاسو ته ښکاري د همغه کس چې چا ترې اخیستی د همغه ایمیل دی. دلته لاندې مکمل ډیټایلز نور هم درته راځي ټول ډیټایلز او دغه وګورئ دوستانو ریویو هویس ډاټا مکمل ډاټا د ویب سایټ دلته پرته ده. تاسو په دغه ځای کې کتلی شئ چې اخیستلی دی چېرته موجود دی ټول. او راځم دغه ادرس تاسو ته په نقشه کې هم درښایم چې د مقصد د ویب سایټ چېرته اخیستل شوی دی. راځم ګوګل میپ ته به راشم او پورته سرچ کې به دغه ادرس ورته سرچ کړم چې دا موږ ته کوم ځای راوړي. ښه نو ګورئ دوستانو لرې ځای سره ولاړل. دغه ځای موږ ته راواخیسته خو دغه ځای نه معلومیږي چې اوس کوم ځای دی که نه. زه به شاته کړم چې کوم ځای موږ ته راخلي. نو زه وروسته کوم یې دا خو فونیکس ښار شو تاسو ته دلته ښکاري. فونیکس هغه کوم ښار چې موږ ته ویلی و همغه ښار دی او ایزیټ په نوم سیټي و. خیر دغه نه تېرېږو وروسته کوم یې چې کوم ځای موږ ته راوړي. په غټو ښارونو کې دغه تاسو ته ښکاري نو چې دلته پکې چې موږ ته راځي. نو دا دوستانو په امریکا کې د لاس انجلیس یا نیو میکسیکو سره پخوا کې دغه سیمه په مابینځ کې پرته ده. دلته تاسو ته ښکاري چې په عموم کې دا په یونایټډ سټیټ کې دغه ځای څخه دا ویب سایټ اخیستل شوی دی. دغه ویب سایټ دغه ځای نه اخیستل شوی دی. بل غټ دروغ پکې دا راووتل چې مقصد ویب سایټ په 2023 کال کې اخیستل شوی دی. راځم بیرته شاته او یو بل سم غواړم تاسو درښکاره کړم. د دې ویب سایټ ریویو ګورو په سکیم اډوایزر کې به وګورم. سکیم اډوایزر دغه ویب سایټ موږ ته راخلاص شو. په دې کې زه دا ګورم چې مقصد دا به دلته ورته پیسټ کړم. د نور شیان ترې کلیر کوم صرف چې د ډومین پاتې شي او دوی ته معلومات وشي او دا سرچ کوم دوستانو. څه وایي موږ ته ګورئ ریویو راوغوښتل د دې ویب سایټ اوس ریویو کوي موږ ته او دلته ښکاري چې مکمل دوستانو دغه ویب سایټ دلته تاسو ته وایي چې لا ګورئ دلته ګورئ غټې درته لیکل دي لا ټرسټ ریټینګ دس سایټ مې ناٹ بي سیف ټو یوز. وایي دغه ویب سایټ چې دا ډېر کم ریټینګ لري باوري ریټینګ یې هیڅ نشته یعنې ډېر صفر ده او کیدای شي دا ویب سایټ ستاسو لپاره هیڅ باوري نه وي سکیم شي. او دلته وګورئ دوستانو مکمل له توګه د دې باورتوب چې دی هغه د 100 څخه یو ده 1% ده 1% باوري ده نور مکمل توګه سکیم ده. په دغه ویب سایټ باندې 14 غلط ریویو راغلي دي خلکو ورباندې کړي دي. هغې څخه د یوه ریویو څخه ښه ده او دوستانو دغه 8 ریویوګانې پرې ښې راغلي د هغو په اساس باندې دوی وایي چې 1% باوري او نور ټول په بشپړ توګه سکیم ده. نو لاندې د دې مکمل ډیټایلز یې بس تاسو ته راځي. اوس وایي چې ولې دغه ویب سایټ سکیم ده یا باوري نه ده وایي ولې دومره کم سکور اخیستی دی که نه هغه مکمل ډیټایلز تاسو د وګورئ. نو دلته د دوی معلومات پکې دي او 2 پازیټیو نقطې هم راویستلې چې 2 مثبتې نقطې هم لري د ویب سایټ. ګورئ یو خو دوستانو چې د SSL سرټیفیکیټ لري دغه په ګوګل کې به تاسو خپل هم سرچ کولی شئ. د لاندې ګوګل راغی دوستانو زه به دلته تاسو ته وګورم. نو دغه خپله دوستانو د کوم سکیورټي چې ده هغې په اړه دوستانو بیا تاسو معلومات وکړئ کوم چې د کلاوډ پلیر یا هم باوري سرچینو څخه سرټیفیکیټ لري. مقصد دا ویب سایټ مقصد په هغې توګه خوندي دی چې هیکران نشي کولی دې څخه پیسې وباسي. مقصد زموږ تاسې لپاره باوري نه دی موږ تاسې پیسې خو د دوی په لاس کې دي. بل څوک اوس که زه هیکر شم په دغه سایټ حمله کوم دغه ویب سایټ هغه چې دی ماته اجازه نه راکوي ځکه سکیورټي قوي ورته فعاله کړې ده. نور خو پیسې زموږ داسې د دوی په لاس کې دي. د لاندې بل کوم مثبت نقطه ده هم ورسره ذکر کړې ده. نو نیګیټیو نقطې دوستانو دومره زیاتې درته راوستلې دي اوس تاسو دغه ټول بیا په خپله وکتلی شئ لوستلی شئ. دوستانو دوی ویل دي چې چا چې د ویب سایټ جوړ کړی دی د ویب سایټ مالک زموږ څخه هغه معلومات پټ کړي دي چې زموږ په هویس کې د خپل ویب سایټ کې ښکاره کړو کوم هویس ویب سایټ دی. او دوستانو دلته تاسو ته وایي چې رجسټریشن های سکیمر ان فراډ سایټ. نو دلته وایي ډېر زیات کسان داسې راځي چې په دې سایټ کې پانګه اچونه کوي چې زیاتره د غلو له جملې څخه وي. نور دغه ریویوګانې تاسو ټول خپله درسره ولولئ وګورئ او نو لاندې دوستانو نور ډیټایلز به هم راشي اخره کې.
دلته به بعضې کسانو ریویوګانې ورباندې کړي دي هغه چې کوم منفي ریویوګانې دي. مقصد په دې کې بیخي خورا زیات معلومات دي. تاسې خپله بیا کتلی شئ فول ریویو دغه د دوستانو فول ریویو مکمله ریویو چې په دغه ویب سایټ باندې دوی کړې ده هغه دلته تاسو بیا خپله ورپسې وګورئ. مقصد د دوی دغه دی، مقصد د ویب سایټ دلته تاسو ګورئ چې دلته دوی هم ویل دي. ګورئ تېر ویب سایټ کې ما درته ویلي وو چې دا چا اخیستی د ډومین دلته دغه پرایوسي ګارډین ORG LC کوم هغه نه اخیستل شوی دی. دغه ویب سایټ د ادرس دی دوستانو امریکې څخه اخیستل شوی دی. دغه موبایل نمبر دی لاندې ایمیل د ټول دلته تخکاري. ویب سایټ د ډومین دی دوستانو ټایټل یې دغه AGIGPTQT4 په نوم ده. ډومین چې دوستانو 10 میاشتې اوس مهال شوي دي، یعنې 10 میاشتې تېر شوي ډومین اخیستل شوی دی. دوستانو ویب سایټ د ویری فاسټ د ډومین بیخي چټک کار کوي، مصروف کېږي نه. او هغې نه وروسته دوستانو دلته تاسو دوی وایي چې دوی د SSL سرټیفیکیټ د SSL ویل کېږي سیکیور ساکټ لایرز په کوم چې په نوم دی هماغه لري. هغې په اړه تاسو بیا خپله ګوګل کې معلومات واخلئ چې هغه زما د دې بخش څخه جدا موضوع ده. دغه د دوی جوړېدو تاریخ رجسټریشن تاریخ دی، د اپډیټ تاریخ دی او رینیو تاریخ دی. ټول دلته پکې کوي دوستانو چې په مقصد بیا هم درته وایم چې په 2023 کال 2023 کال د څلورمې په نهمه جوړ شوی ده. په 2023 کال شپږم په اتمه ډومین بیا اپډیټ شوی دی او بیا چې دوی غواړي رینیو کړي د ویب سایټ په 2025 کال په څلورمې په نهمه نیټه دوی بیا کولی شي د ډومین رینیو کړي. نو دغه بعضې معلومات چې ما تاسو سره دلته شریک کړل. بیرته راځم د ویب سایټ صفحه کومه تاسو ته راخلاصوم. د دوستانو دغه د ویب سایټ صفحه ما راخلاصه کړه. په دې کې زه راځم د دوی کوم انفارمیشن چې دي معلوماتو ته راځم. په دې کې دغه د ویب سایټ په اړه چې دي کوم مکمل معلومات خو دوستانو دا معلومات باندې تاسو باور مه کوئ، ځکه دا معلومات خو د خپل ځان هم ورلیکلی شي. تاسې خپل هر څوک کولی شي خپل ویب سایټ کې ارټیکل د ولیکه چې څومره د خوښې هماغه پسې لیکه. نو دوی چې کوم معلومات دلته ورکړي دي په هغې هېڅکله باور هم مه کوئ چې مقصد تاسې وایئ چې دغه به بالکل زموږ لپاره به یو باوري پلیټفارم وي یا د کوم معلومات چې دوی ورکړي دي. کمپني پروفایل ته راځم. کمپني پروفایل کې دوی چا ورکړي دي چې مقصد دلته موجود دی، دلته یا مرکز دی. نو دوستانو هېچ چاته نه ده معلومه چې دغه کوم ځای کې موجود دی یا نه دی. راځئ دوستانو دې په اړه یو څه ریویو هم درته کوم. نورې ریویوګانې ګورو په دغه ویب سایټ کې ګورو چې دغه ویب سایټ د پاره کې څه وایي. دغه کوېشن په نوم کوم ویب سایټ مې خلاص کړ. په دې کې دغه جوناتان ایلډر په نوم کوم نفر چې دغه یو ریویو ورباندې کړي ده ګوري دی وایي چې دغه ویب سایټ ما د USA ګورنمنټ په ویب سایټ کې هېڅکله پیدا نه کړ. د کتل تاسو ته ښکاري د کوم عکس چې تاسو دلته معلومیږي په دې تصویر کې دغه ویب سایټ د امریکې کوم UK ویب سایټ چې د په هغې کې سرچ کړی ده په دې کې تر اوسه پورې دا ویب سایټ نه دی موجود. نو ریزلټ یې ورته لیکلي. ګورئ دوستانو نو ریزلټ یعنې په دغه رسمي ویب سایټ کې دوی سره هېڅ ثبت نه دی. لاندې ټول معلومات ورسره لیکلي چې ولې نشته. د دلایل ورسره لیکلي چې کیدای شي دغه ویب سایټ دوی ریموو کړی وي یا کوم پالیسي ورباندې راغلی وي. زه به دغه د دوی ویب سایټ هم درته راخلاص کړم. government.uk دغه درته راخلاصوم. کوم لندن رسمي ویب سایټ دی. د ویب سایټ د سرچ کې زه ورته لیکم AGIGPT بیا دلته دغه QT4 او سرچ کوم دوستانو. ښه په دې کې خو موږ ته شی راغلل. صبر دلته ځای کې ورته څه سپیس هم ورکړم. اوس یې سرچ کوو دوستانو. ښه د دې په تړاو باندې موږ ته تقریبا 800 ریزلټ راغلل. خو په دغه ریزلټونو دوستانو ما ټول چې کړي دي په دې کې کتل دي په دې کې د AGIGPT ویب سایټ نه دی موجود، بلکې دوی د AGI یا چټ GPT په اړه خبرې کړي دي. نور موضوعات یې راخیستي. نور تاسو دا ارټیکل بیا په خپله باندې ولولئ. تقریبا 850 ارټیکل دي. که چا پکې AGI پیدا کړ نو زه بالکل علامت یم که دغه په تړاو باندې دوی کومه ریویو کړي وي یا ویب سایټ دوی سره شامل وي. تاسې دا مکمل معلومات کتل شي په دې ټولو کې دوی سره AGIGPT ویب سایټ نه ثبت دی او نه هم شته. نو دا بعضې معلوماتو چې ما تاسو ته درکړل زه غواړم کوشش کوم د ویب سایټ کې ځان لاګین کړم او د دې یو ادرس هم وګورم چې د ادرس په کوم ډول سره ده. دوستانو دې کې ما اکاونټ لاګین کړ خو د لاګین په وخت کې یو مشکل دا پکې راغلی چې دوی ماکس پاسورډ هم نه غواړي. دا هم د دوی یوه غټه تېروتنه ده چې ماکس پاسورډ نه قبلوي. راځم د دې ډیپازیټ باندې کلیک کوم او یو نیم ادرس به راواخلو چې دوی د ادرس په کوم ډول سره ده. دلته راځم دغه BNB ادرس به راواخلم. د دوی کوم ادرس چې دا به مو ګورو چې مقصد ادرس په کوم ډول سره ده. ګوګل کې BSC سکین دلته به دغه ادرس لږ وګورو چې مقصد په دې ادرس څومره ټرانزیکشن ترسره شوي دي یا نه دی، څومره باوري ده. دلته به دا ادرس ورته پیسټ کړم او په سرچ باندې کلیک کوم. نو دوستانو دغه ادرس چې موږ ته کوم راکړی ده
د بي ان بي په نیټورک باندې دا ادرس او ترانزیکشن خو تر اوسه نه لري، تر اوسه یې بیخي نوی ادرس موږ ته راکړی ده او په دې کې چې کوم دی ترانزیکشن نشته، نه ښکاري موته. بعضې معلومات بیخي هایډ دي دوستانو، نه پوهېږم د ادرس یې څنګه ادرس سره جوړ کړی دی او فکر کوم دا د میټاماسک والټ ادرس یې راخیستی ده که څه کیسه ده. یعنې دوی درته ویل چې موږ په ایکسچینج کې ډیپازیټ کوو ستاسې او دلته دوی تاسې د میټاماسک ادرس فکر کوم راخیستی ده. نو دغه هغه معلومات چې ما تاسو ته درکړل، نو دغې کوم ادرس چې دا مقصد ما ته بیخي باوري ادرس نه ښکاري، کیدای شي داسې ایکسچینج دوی په خپله جوړ کړی وي او د ټول دغه ډیټیلز پکې نه ښکاري چې مقصد یې کوم ایکسچینج ادرس دی، څومره ترانزیکشن پې ترسره شوی ده، تر اوسه پورې داسې بل ډول معلومیږي. او فکر کوم د میټاماسک ادرس یې موږ ته راکړی وي، زموږ ویډرا مستقیما په میټاماسک کې ترسره کېږي، موږ به ښایي زموږ ډیپازیټ او دوی چې کوم پلیټفارم جوړ کړی دی مقصد په هر ډول چې وي. نو دوستانو په نور موضوعاتو زه خبرې نه کوم چې مقصد د څنګه پیسې دومره ورکوي، خو په خیر کې یوه خبره تاسو ته کوم، د نړۍ غټ بانکونه دي، بیخي غټ دوی خلک پانګوال ورسره راځي، دوی سره پانګه چونې کوي، باور وکړئ چې په میاشت کې ورته 1% 2% ګټه هم نشي برابرولی، نشي ورکولی او دغه ویب سایټ تاسو په ورځ کې 2.5% ګټه درکوي. ډېر د تعجب وړ خبره ده. او بله مهمه موضوع چې دا چې د اومیګا پرو په شان د غټه کمپني تاسو بې نوم اورېدلی وي چې ډېر یو غټه کمپني وه په دوبۍ، ډېر هېوادونو کې دفترونه و، خپله خلکو لیدلی هم و، هغه هم دوستانو د میاشتې ورته 10% ګټه خلکو ته ورکوله، مګر هغه هم سکیم شو. دا چې تاسو ته په 4 ورځو کې 10% ګټه درکوي، دا به څنګه پاتې شي؟ په هر حال ما څومره معلومات درکړل دوستانو، تاسو خپله بیا هم کولی شئ. زه نه غواړم چې تاسو ته تشویش در واچوم، خو دا درته وایم چې د یو افغان ورور یا پښتون ورور په صفت درته وایم چې دا ویب سایټ په بشپړه توګه سکیم دی، فراډ ده، دوکه ده، هېڅ کوم باوري نه دی. د دې په اړه نه په فیسبوک کې کوم رسمي اکاونټ شته، نه په ټویټر کې شته، نه د کوم بلاک چین سیسټم ده، هسې په زور له ځانه جوړ شوی ویب سایټ دی. ویب سایټ خو زه هم جوړولی شم، تاسې هم جوړولی شئ، ما خپل ویب سایټ هم جوړ کړی دی، ډومین هسې مې ورته اخیستی دی، څه مشکل کار نه دی. کله چې ویډیو مو ویډیو لایک کړئ، نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.